دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. غزل وایم خو د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه وایم چې زما په اوښکو او باران کې دومره فرق نشته، زما په اوښکو او باران کې دومره فرق نشته، اوس په رقیب او په جانان کې دومره فرق نشته. او همدانه ښه شو د جومات مولا د دې قایل شو چې په پښتو او په ایمان کې دومره فرق نشته. غزل وایم چې لکه بلبل کوي چغا د ژوند سندرې وایي، په دغه ښار کې خلک بیا د ژوند سندرې وایي. او دا سړی څوک دی چې ما وجني او بچي مې وجني، دا سړی څوک دی چې ما وجني او بچي مې وجني، دا سړی څوک دی چې زما د ژوند سندرې وایي. او هغه سړی به په بلها سړو کې وپېژنې، هغه سړی به په بلها سړو کې وپېژنې، هغه سړی به خامخا د ژوند سندرې وایي. او مونږ پښتانه په داسې وخت کې جنازې ګرځوو، مونږ پښتانه په داسې وخت کې جنازې ګرځوو، په داسې وخت کې چې دنیا د ژوند سندرې وایي. او عجیبه نه ده چې د مرګ په باب یې هېڅ ونه وي، عجیبه نه ده چې د مرګ په باب یې هېڅ ونه وي، عجیبه نه ده چې مولا د ژوند سندرې وایي. او ښکارېږي بیا یې د چا پیغلې د شال رنګ اغوستی، ښکارېږي بیا یې د چا پیغلې د شال رنګ اغوستی، همدانه نن چې دا فضا د ژوند سندرې وایي. یو نظم وایم د باچا خان بابا په اړه باندې چې ما چغې کړي ما افسوس کړی دی، نن خپل بچي رانه تپوس کړی دی، ویل یې تا په تنهایۍ کې وینم، یا دې د شپې په خاموشۍ کې وینم، ورته ولاړ یې کله کله جاړې بابا ته دې تصویر ته څه له جاړې. ته د ماښام وده کېدو نه مخکې په بستره له سملاستو نه مخکې پاسې له دې تصویره پپه واخلې، هم ته په ښۍ هم ته په چپه واخلې. دا چې د ژوند او د رڼا تصویر دی بابا دا څوک دی، دا د چا تصویر دی. ما ورته وویل چې ته څه پېژنې، ته لا ماشوم یې، ته دې نه پېژنې، د خپله هره خوشحالي بایللې ان تر دې چې یې خاني بایللې، زما او ستا د زندګۍ دپاره د چینار په شان ځواني بایللې. بچیا د خو لوی کمال کړی دی، نه یې هېڅ طرز په خپل حال کړی دی، د خپل ځان دپاره هېڅ ونه کړه، د پښتو او پښتون سوال کړی دی. بچیا دغه دنګ سړی چې ښکاري دا د چینار په رنګ سړی چې ښکاري د هر پښتون د هر افغان بابا دی. بچیا دا د باچا خان بابا دی.